په کندهار ښار کې د ښاري بدلون لړۍ په ثابتو او منظمو ګامونو روانه ده او د ښار هره سیمه د پرمختګ یوه مهمه برخه ګرځي. لګیا یو راغو دې تا بحث کړو تر اسمانه. کندهار ښاروالي د متوازن انکشاف پر اصل باور لري. هڅه کوي چې ټولې سیمې د اړتیا له مخې په متوازن ډول خدمت ترلاسه کړي. د 14مې ناحیې په اول ګذر کې د یوې مهمې کوڅې رغنیزې چارې په مسلکي او اساسي ډول روانې دي. دا کوڅه اوس د سبیس په مرحله کې ده او ډیر ژر به د کانکریټ اچولو چارې هم پیل سي. یاده کوڅه تقریبا 315 متره اوږده او د ساحې د اړتیا په اساس په بېلابېلو عرضونو جوړیږي. د دې کوڅې رغنیزې چارې څه موده مخکې پیل سوي وې او ټاکل سوې ده چې پاته کارونه یې په راتلونکو 10 ورځو کې بشپړ سي. نو موږ اوله پلا دلته اسکیویشن شروع کړي، کیندلکاري مو شروع کړه. د کیندلکاري څخه چې موږ دلته خپل اندازه لري 2 سانتي کیندلکاري موږ وکړه چې د ځمکه موږ په ښه سب ګریډ ته ورسول. سب ګریډ ته به کوم جوړ کړه، سب ګریډ ته مو کمپکشن ورکړي، هغه ټستونه اخیستل کېږي چې هغه پاس ولا دغه څخه ورسته اوس موږ سربیس مواد شروع کړي دي. دغه څخه ورسته چې هغه مکمل شو بیا کانکریټ پروسه شروع کېږي. په نوموړې پروژې کې 122 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې ده چې پکښې مسلکي او غیر مسلکي کارکوونکي په ګډه د پرمختګ لپاره بوخت دي. اوس انشاءالله بیخي برابر دی، هر سړی په خپلو روزانه ورسېږي شطره او هم ټول انجینران هم خوشحاله یو، موږ هم خوشحاله انجینران سره. د کوڅې د رغولو سره یو ځای 3 پلچکان هم په اساسي ډول جوړیږي چې د سیمې د خلکو د تګ راتګ اسانتیاوې زیاتوي. د سیمې اوسیدونکو د دې کوڅې په رغولو سره زیاته خوښي ښکاره کوي او د کندهار ښاروالۍ د خدمتونو او رغنیزو هڅو مننه کوي. موږ ډېر ښاروال صاحب څخه خوشحاله یو، د ټولو همکارانو څخه چې په دا کار کې زموږ سره همکاري کړې ده. هر څوک چې زموږ د امارت څخه خوشحاله وي. لرو در سره مینه زمونږ د زړه تسکین یې